د پښتو پوسټ درنو مینوالو د مس مردان هغه ویډیو دلته وګورئ چې یو هلک سره پکې غلط کار کړی دی. مکمل ویډیو او حقیقت مو تاسو ته راوړی دی، نو په دې ویډیو کې وګورئ. د مردان اوسیدونکو احمد علي چې د مس مردان په نوم باندې مشهور دی، ډیر خلک یې پیژني او خوښوي هم. لویه وجه دا ده چې هغه ډیر زیات ښکلی دی او د جینۍ په شان دی. د څو ورځو نه د هغه باره کې ویډیوګانې په انټرنیټ، فیسبوک، یوټیوب او ټویټر باندې خوريږي او پکې ویل کیږي چې د هغه یو غلطه ویډیو راغلی ده. نو موږ یې تاسو سره همدلته شریکو. دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. واقعیا داسې شوې ده چې مس مردان د یو واده لپاره بوتلل شوی او د شپې پروګرام چې مس مردان پکې ښه د جنکو لباس اچولی او ډانسونه یې کول. هجلاګان خو هسې هم قیمتي او ګران لباسونه اچوي، ځکه چې ودونو ته او نورو فنکشنونو ته ځي نو نوي نوي ډیزاین کې جامې اچوي او په دې چل باندې د خلکو نه پیسې هم راټولوي. مس مردان یا نور هجلاګان چې کله واده له لاړ شي نو هلته چې کوم هلک سره ډېرې پیسې وي او په دوی باندې پیسې شیندي، نو دا هجلاګان هم د هغه هلک نه تاویږي، هغه له غاړې ورکوي. نو همدغسې مس مردان هم یو واده له بوتلل شوې وه چې په دغه دوران کې ورسره یو هلک غاړې اخیستلې او هغه پرې پیسې هم شیندلې. مس مردان دغه پروګرام کې داسې ښکاري لکه چې شراب یې څښلي وي او یا به هسې ځان نشه کولو، پیسې پرې ډېرې شیندل کېږي. شاوخوا ورته خلک خوشحاله هم دي، خو دې کې شک نشته چې مس مردان ښه خراب ډانسونه په دغه پروګرام کې کړي وو. خو دا صرف د ډانس یا ویډیو وه، دې نه زیات پکې هیڅ غلط کار نه دی شوی. ځینې خلک داسې وایي چې مس مردان سره بدکاري شوې ده، نو هیڅکله هم ورسره بدکاري نه ده شوې. دغه هسې دروغ خبرونه دي چې خلک یې شیر کوي. امید لرم د پښتو پوسټ دا ویډیو بس تاسو خوښه شوې وي. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.